طالبانو ورونو که په یو مجلس کې یو عالم ناست و او هغه عالم داسې عالم مجلس و، په دې مجلس کې لوی علما ناست ول او ته په نسبت سره کشر عالم وې، نو تا نه چا پوښتنه وکړله ادب دا ده که تاسو دا مسله زدم ولا ادب دا ده چې ته فتوا مه کوه، فتوا مشر عالم ته حواله که ورته چې ته فتوا ورکه. دا ادب علمي د طالبانو ورونو. تاته د یو ټکي ته فکر وي طالبانو علم ادب ده. ادب بعضې مدرسو کې داسې طالبان تربیت کیږي، داسې ورته وایي که دماغ خبره چا درته کوله نو ورته خدای ده، کنی رسول خدا، کنی پیر صاحب خدا، اسې صفت کویه. بل ملا چې چا درته یاد کړته نه سړي زوی د بلا زوی وابي پنجپیري به طالبانو د شاګردانې داسې تربیت کړي چې زه و بد نه. طالبانو ورونو افغانستان کې چې څومره علما دي هغوی کې الله عز وجل د علم صفت پیدا کړی. تا استاذ که د تا استاذ نو ته به یې څوک کوې، که تا سره موافق و که تا سره مخالف و ته به یې ادب کوې، ځکه علم عبارت ته له چا نه د ادب نه. طالبانو دا یوه مسله د سره زده کوي، داسې نه که هغه ملا طالبانو د ما تر شخصي ورانو تاسې به حق نه لرئ، نه که هغه ما ته کنځا کولې تاسې د کنځا حق نه لرئ. طالبانو ما په پښتو باندې ځان خو په پښتو خو پوهېږئ، یو ملا مو ولید ما بیخي لیدلی نو مجلس کې ما ته کنځا وکړه، ته حق نه لري طالبانو چې کنځا هغه ته وکړې. هغه یو عالم ده، هغه چې د سړیتوب ووته یا حسد نیولی ما ته یې کنځا وکړه، ته حق نه لري چې هغه ته کنځا وکړې. تاسې ته وایم طالبانو ورونو نه به یې ورته کوئ، پرېږدئ ما دی و الله سره پرېږدئ. نو طالبانو ورونو لکه د علم ادب دا ده چې چاته به کنځا نه کوئ، د علم ادب دا ده چې علما به په سپکو نه یادوئ، ولو که هر څوک وي. طالبانو دا ټول علما په خپل منځ کې په یوه رایه نه دي. دا چې نن مې څلور درته راوړي، زه طالبانو ورونو کله کله چې د خپلې کتابخانې ته ننوځم دومره خوند راکوي که نه چې ته ورته حیرانه تې. د ما په کتابخانه کې طالبانو په زرګونه جلدونه کتابونه یې کړي. په دې کتابونو کې طالبانو شافعي سته، حنبلي سته، مالکي سته، هر څوک ته طالبانو ورونو ته داسې فرض که چې د کتابخانې ته ورننوتې، ته فرض که چې د کتابخانې ته دا چا جوړ کړي دا کتابونه علماو، هغوی ته نه خو کتابونه چې ته لکه څوک چې وي لکه ژوندي چې وي زه چې د کتابخانې ته ورننوتلې نو طالبانو ادب ته اوس ګوره، لکه دلته بخاري ښې، دلته فتح الباري ښې، دلته عیني ښې، دلته طالبانو د جلال الدین سیوطي کتابي کوي، د قسطلاني ښې، برهان الدین مرغیناني، ابن الحمام، لکه ټول هغه علما چې ژوندي داسې فکر وکړه چې هغه د کوټه کې وي او د مختلف فکرونو علما یې او که ژوندي په دې کوټه کې ته معامله ورسره کوي. که هر څوک وي طالبانو، که حنبلي که شافعي، که مقلدي او که غیر مقلدي، که اصولي که فروعي، که هغه نحوي که صرفي، چې هغه ټول ژوندي او په دې کوټه کې ناست. لکه کتاب یې چې ده لکه دی کې کتابخانې ته چې ورننوځي داسې فکر کوي سړی لکه چې هغه علما ټول دلته مستحضر وي، هغه لوی سړی به څومره په هیبت باندې کنځا به وکړي چا کلا وحاشا. د بیګا ما نه په واټساپ ګروپ کې چا پوښتنه کړې و، مقصد یې دا و چې د ابن تیمیه د یعنې کافر کړه. نو طالبانو که د نن عصر کې علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ژوندی وی چې دای موږ افغانستان کې مولیان زړه ډېر دې ته یخېږي چې د کفر فتوا پرې وکړي، که ژوندی وی طالبانو الله عز وجل نن عصر کې داسې افغانستان ته راوستلی وی. نو زه وایم طالبانو ورونو د ډېر ازدحام نه به جای نه و پې باندې شوی، نو خو چې مل ده نو بیا ولې کنځا ورته کوي. طالبانو یو ادب زده کړئ، علماو ته کنځا مه کوئ. لحوم العلماء مسمومة. امام ابو حنیفه رحمه الله یو ورځ سجده کوله مونځ یې کو تیاره والا لړم وچي چې په دې باندې چې لړم وچي چې مونځ چې خلاص که شاګردانو ته ویلي زه لړم وچي چې راوړې چې مړي کو جومات کې، نو ده ورته ویلې نه مړ کوی یې مه، ځکه یوه خبره مشهوره ده چې لحوم العلماء مسمومة. د علماو غوښې ډېرې زهرجنې دي، لړم خو به زهر لري خو ملایان هم زهر لري، د ملایانو د علماو غوښې هم زهرجنې دي. نو تاسې پرېږدئ زه د خبره تجربه کړمه چې زه هم په علماو کې یم که نه یم، غوښه مې زهرجنه.
او شاګردان راټول سول چارپیر ناست دي لړم همغلته ناست پروت کره کره طالبانو داسې زوب طرف ته لړم تلې طالبانو لړم خپله مړ لحوم العلماء تاسو طالبانو په دې خپله ټولنه کې که ما نه غوښتنه وکړي یو سپین ږیری عالم و طالبانو ډېر ښه ملا و اوس وفات شوی نوم یې نه ذکر کوم که یاد کړم دې موږ د وطنو خلک یې پېژني زه طالب وم ما ته ویلې وي زه ډېر تکړه طالب وم خو د استادانو علماو سره مې بېادبي کړې ده وي ډېر بد ملا یم خو هېڅوک هم سبق نه رانه وایي یعنې خپله یې راته ویني اوس طالبانو ورونو تاسې ځان سره فکر وکړئ هغوی د علماو کیچلي ول هغه علماو غیبتونه کول هغوی د علماو غوښې خوړلې وې نو هغه زهر دتي و طالبانو چې مړه یې کړل درد ته پرې نه ښودل یو شاګرد به هم څوک ما ته راونه کوي چې د هغه پلانکي هغه یې شاګرده وه هدوس خطه هېڅ هم نه څه کوي دی موږ په وطن کې تېر سوی که زه دې خپل وطن ته یاد کړم دوی خېته خبر باندې پوهېږئ هندی ما ته ویلي هغه اوس وفات ته الله دې رحم پې کړي ډېر ښه ملا مو ډېر ښه سړی یم ډېر عابد سړی یم ویلې په طالبي کې مو علما ډېر زوروني دا اوس تاسې په خپلو ټولنو کې فکر وکئ دا ما په خپل وطن کې ځکه زه ویک ملا یم ویده نه یم په خپل وطن کې داسې طالبانو ملایان پېژنم چې ټول عمر د علماو چې کینې د علماو غیبتونه په مجلسونو کې کوي دی هم پېژني دی هم پېژني زید هم پېژني عمر هم بکر هم زه خپل وطن کې ښیم هغه نه چې علما جوړ سول طالبانو ورونو نن هغه الله په ټولنه کې منفور کړو هغه نن په ټولنه کې هېڅ حیثیت نه لري طالبانو ورونو تاسو ته به معلوم په خپلو وطنونو کې چې کوم خلک علما ځوروي علما یې وځورول هغه طالبانو الله لحوم العلم نو تاسو طالبانو د علماو غوښې ونه خورئ ګوره دی که دې تا ته کار ده ته هغومره ملا یې چې هغه دې ته هغه رسېدلی دی وایي چې پلانکی دې ما سره مو نو سړی دي تا او د هغه خو په مځکه او اسمان فرق ده ته تر اوسه پورې په هدایه نه پوهېږي هغه کتابونه ګوري و سړی ول داسې کوي نو طالبانو دا مو یو ادب اوسېږه چې علماو سره علم ادب پخواني سلف صالحین علما ته ول اول به یې څوک زده کوو له علم نه به اول ادب ته کوو دا یوه خبر او یوه خبر بل هم درته کوم طالبانو ورونو علامه عبدالفتاح ابو غده هغه یو کتاب جوړ کړی دا رساله المسترشدین باندې تعلیق رسالة المسترشدین د امام محاسبي دا په تزکیه او په تصوف کې یو کتاب په ده باندې د تعلیق و حاشیه کړی په دې کتاب کې لیکلی دي وی زه طالبانو ته یو نصیحت کوم داسې نصیحت ورته کوم چې کله د یو عالم نوم دې واورېد ورسره ووایه رحمه الله وی ولې ورسره ووایه ځکه دا رحمه الله دعا ده دا دعا طالبانو د اهل سنتو مذهب دا د دعا چا ته رسیږي مړو ته رسیږي ثواب یې که نه فایده ورته کوي دعا کوي نه کوي چې دعا فایده ورته وکړله نو دا دعا ثواب ور ورسېد یو ورځ ورغله بله ورځ ورغله پوښتنه کوي چې دا څوک ده چې هره ورځ ماته دعاوې کوي په دومره غټ مجلس کې که نه او وایي چې پلانکي دعا ده هغه وایي چې دا پلانکی یو عالم ده په کابل کې اوسېږي دا خو څه کوي چې ته نه دی دعا درته کوي شاګردان هم دې ته هڅوي چې نوم یې ذکر سو رحمه الله الله ته رحم پرې وکړي طالبانو روحن د ده تعلق پیدا کېږي دلته له ما سره روحونو خو یوه بله دنیا ده بیا ورځ په روحونو هم درته خبره کوم هغه روحي تعلق یې له ما سره پیدا سي د ما او د ده د روح ملګرتیا پیدا سي چې روحي ملګرتیا پیدا سوه دی خو په دنیا کې یو لوی عالم پیدا سوی و اصل عالم طالبانو بدن ده که روح نو هغه طالبانو چې له ما سره ملګرتیا پیدا سوه دا سبب د زیادت د ما د علم ګرځي خبرې مې پوهېږ سبب دی امام راضي یو کتاب جوړ کړی طالبانو چا مطالب العالیه نومیږي په دې مطالب العالیه کې امام راضي لیکلي وایي زیارت ته تلل ته ګټه دی وایي یوه ګټه یې دا ده زیارت ته تلل چې کله ته زیارت ته لاړ ته هغه عالم چې مړ د دغه قبر سره هغه ته دعا وکړې نو هغه روح دلته طالبانو را مستحضر شي یې تا سره ملګرتیا پیدا کېږي هغه ناستې د وجې نه هلته چې ته دعا کوې تلاوت کوې هغه طالبانو کومه مسئله چې په تا باندې مشکله ده هغه مسئله حل کېږي په دې امام راضي بحث کړی ده عین د اسلام نه مخکې د سقراط نه او اسلام نه وروسته په دې باندې نقلونه کړي دي چې دا سبب د زیادت علم ګرځېږي په طالبانو دعا علماو ته دا سبب دی چا ګرځي زیادت علم ګرځي نو هلته لیکلي چې علماو نومونه یاد سول رحمه الله ورسره وایي طالبانو پرېږدئ دا حلفي ده که نه ده پرېږده دا دین ته نه احناف دنیا ته چلولی غزه کې چې اوس مقاومت کوي ته نه احناف دا چې
دا دین طالبانو چې جبل طارق ته ورساو، دا دین چې افغانستان ته راورساو، هغه انسانانو هغه موږ پوښتنه کړې چې حنفي که شافعي که تناوي چې مسلمانان په طالبانو ورونو چې هر عالم چې ومورید که حنفي که شافعي که مقلد که غیر مقلد که نحوي که صرفي چې دین د اسلام ته خدمت کړي چې نوم مو واورېده څه به ورسره وایي؟ ستاسې له دې سره څه کار چې دا خو هغه دغه پرېږده. موږ څوک یو طالبان مسلمانان اسلام په چوکاټ کې چې چا دین ته خدمت کړی وو، هر څوک چې طالبانو، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، عز الدین ابن عبدالسلام الشافعی رحمه الله، علامه ابن الهمام اسکندرانی رحمه الله، او علامه خطیب کبریزی رحمه الله، علامه برهان الدین مرغینا، طالبانو موږ سره مینه پیدا کی. چې مینه پیدا سو طالبانو دا سبب د زیادت ته علم کړي. بعدا مو دا د سینې بیا طالبانو بیرته سرداب نه رانه لاړ سئ چې ملا سره مخ دی چې نه دی وایي وابي سره مو وایي چې رحمه الله السلفي سره مته څه کار د طالبانو دنیا کې لولې علما ترې سوي دي. که خبردار طالبانو چې هغه مړه دي او په مړو باندې باید څوک وایي سره رحمه الله خبره. دلته ډېر انسانان وابیان نه دي طالبانو، خلک یې په زور وابي کوي. خبر پوهېږي تاسې په خپلو ولایتونو کې علما وپېژنئ چې خلک راژوندي کوي. هغه علما یې تاسې په وطن کې څنګه دي تاسې ته وایم دی تاسې قطار ولا دغه څوک هغه کله وابیان دي، هغه انسانان دي چې ملتونه راویښوي که نه. نو دا طالبانو په ټولنه کې ټول عمر همداسې عادت وي، نو هغه به انشاءالله تاریخ ته بیا پرېږدو، بیا په تاریخ کې هغه انسانان لیکل کېږي. خبر خو مې پوه شولې. نو چې کله په مجلس کې څوک ناستو، مشران علما ناستو، تا نه چا پوښتنه وکړله، نو ادب دا درته دا مسله دی که زده مو وله ځان مه کوه، ادب وکړه. ادب چا ته وسپاره؟ مشر عالم ته یې وسپاره وټې مسله ته. زه طالبانو ما سره اکثره د سپین ږیرو علماو ډېره مینه زموږ خپلو وطنو کې، ځکه هر چېرته چې دعا وي که د احترام ځای سي که کوټې نه وتل دي چې بیخي مې استادان هم وي، زه دا ادب ورسره کوم چې دعا کې خو ده ته یې وکړه. نو څه کفر کېږي چې دی دعا وکړي ښه ښکارېږي که زه یې وکړم؟ دی چې دعا وکړي ښه ښکارېږي. زه ته دعا وکړه چې وتل دي ته مخته سه خوشحالېږي. طالبانو ورونو علم ادب د په دې خو د ما عزت نه کمیږي، که کمیږي ما عزت. زه بله ورځ یو چېرته لاړلم، یو مولي صاحب د ما شاګرد و غجي کې هغه رئیس و، هغه غرمې ډوډۍ راوړله. یو بل سپین ږیری عالم و د روزګان ولایت و، زه یې لیدلی نه وم. نو چې ویې لیدلم په زړه باندې سراغ یې کېناته، ډوډۍ هم راسره وخوړه، مې دعا هم ته وکړه. باندې چې راوتلو مې ته وایي نه ملنه ته مخته سه، ولې نه مخته کېږي؟ سپین ږیری هم یې عالم هم یې. نو طالبانو بیا ټول عمر ځکه دا یو ادب دی، بیا وایي چې ځوانانو علماو کې ادب سه. موږ بیا طالبانو څوک علم ادب ته طالبانو ادب وکړي. اوس دلته مدرسه کې نور استادان دي، هغه علما دي، مدرسین دي. تاسې طالبانو ډېر ښه که ته وایي زه وړه دوره کې یم هغه پچې ده، مدرس ته دلته هغه شرعا قانونا د تاسې نه رتبه څو کړه، ولو که هغه واړه کتابونه درسي، هغه د مدرس هغه ته معلم ویل کېږي، شرعا تا ته متعلم ویل کېږي. نه چې تا په مدرسه کې ولیده داسې په څنګ مه تېر نه تېرېږه. دا یو ادب ده چې د هغه احترام ته وکړه. تا چې د هغه احترام وکړ دا بیا یاد ساته، بیا ورځ الله هم داسې راولي چې بیا به ته په یو مدرسه کې استاذ یې، هلته به د لویې د وړې دورې طالبان یې هغه به بیا د تا ادب کوي. که ادب څوک ده؟ ادب دیږوي. او طالبانو ورونو داسې چې دنای ما دا یو استاذ ده او بل شیخ مې استاذ ده، نور به بیخي نه طالبانو نه سړي زمن به نه ورته وایي، هغه د معلمیت په مرتبه کې دي، ته د متعلمیت په مرتبه کې دی. ادب نه تنها د ما سره ټوله استاد، حتی د حفظ استاذ هم دلته معلم ده، ته به یې څوک کوي؟ ته به ادب کوي. که زینه کې ورسره مخ سوري ودې پېژانده چې دا استاذ ده، پرېږده چې دی مخته سي، ځکه دی څوک دی؟ دی معلم ده، دی تعلیم کوي، دی انسانان تربیت کوي. نو علم ادب د طالبانو، که ادب درکې وو علم به مزده وي، که ادب نه و درکې بیا طالبانو د علم نه به محروم یې. الله دې موږ او تاسې ټول متأدبین وګرځي.